خلک څوک غواړي او غني څوک راوستل، تازه ولسمشر غني څوک له دندې لرې کړل او پر ځای څوک وګمارل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې لرې کړی او پر ځای حیات الله حیات د کورنیو چارو سرپرست ټاکلی. دغه راز د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې مرستیال ایوب سالنګي د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال ټاکلی. دغه راز د پوځ لوی درستیز یاسین ضیای د دفاع وزارت سرپرست ټاکلی او عین حال کې به لوی درستیز هم وي. د ملي امنیت شورا له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د ولسمشر د حکم پر بنسټ به یاسین ضیا د ملي دفاع د وزیر ستر جنرال اسدالله خالد تر رغېدو او بیرته راستنېدو پورې د دغه وزارت چارې مخته وړي. مطلب چې اسدالله خالد روغ شو هغه به خپلې دندې ته راځي. یاد دې وي چې اسدالله خالد له څه باندې 2 میاشتو راهیسې نشته او ویل کېږي چې ناروغ دی او له هیواده بهر د درملنې لپاره تللی او ځینې خو یې ان د فلج کېدو راپور هم ورکړی و. په دغه موده کې چې اسدالله خالد نه و د دفاع وزارت چارې د دې وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل پر مخ وړې. دغه راز داسې اوازه هم شته خو لا تایید شوې نه ده چې د دفاع وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل په قطر کې د افغانستان سفیر ټاکل شوی. په هر حال په ټولنیزو رسنیو کې د دغه ګمارنو په اړه خلکو ګڼ نظرونه ورکړي. دوی ویلي چې دوی تمه لرله چې جنرال خوشحال سادات به د کورنیو چارو وزیر یا لومړی مرستیال شي، خو اما ولسمشر غني بیا بل څه غواړي. په هر حال البته باید ووایو چې د کورنیو چارو نوی سرپرست وزیر حیات الله حیات په نظامي برخه کې تجربه نه لري او له دې وړاندې د کندهار والي و. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه ګمارنو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مې راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.